السلام علیکم خواږو ملګرو دا ویډیو تر پای را سره وګورئ په دنیا او آخرت کې به بریالي یاستئ دا ژمنه در سره کوم که موږ او تاسې په دې ویډیو عمل وکړو ان شاء الله د آخرت او د دنیا بریا زموږ په برخه ده لا کومې ورځې چې الله تعالی شیطان موږ ته او زموږ پلار آدم علیه السلام ته د درناوي نه کولو له امله له خپله دره شړلی او رټلی دی زموږ سره یې د ښکاره دښمني اعلان کړی دی تاسې به په دنیا کې لیدلی چې کله دوه انسانان سره دښمني کوي همیشه د خپل کور او د ځان لپاره پیدا کوي تر دې چې دښمن پرې بریالی نشي او برید پرې ونه کړي کله چې دغه انسان لږ هم غافله شي دښمن یې له پښو غورځوي او ناکامه کیږي کټ مټ زموږ او د شیطان ترمنځ هم همدا دښمني ده شیطان الله تعالی ته وایي او موږ ته ګواښ کوي قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم شیطان الله تعالی ته وایي چې زما د ستا په بېلارې کولو قسم وي یعنی د آدم علیه السلام په خاطر چې تا زه بېلارې کړم په دغې مې د قسم وي زه به ستا په نیغه لار کې دغه انسانانو ته کینم او دوی به ستا له نیغې لارې بېلارې کوم بیا به پر دوی له مخې له شا له ښي اړخ او له چپ اړخ نه برید کوم کټ مټ د انسانانو ترمنځ دښمني ته ورته دښمني چې شیطان یې له انسان سره کوي هره موقع ګوري چې پر ما او ته برید وکړي د الله تعالی له لارې مو بېلارې کړي نو بیا ولې موږ د داسې یو مکاره دښمن چې همیشه په سنګر کې وي او پر موږ باندې د برید تکل لري ولې له ځان نه دفاع ونه کړو راځئ د همدې لپاره وګورو چې الله تعالی موږ ته څه وایي د شیطان او د انسان دښمنۍ په اړه الله پاک څه وایي ومن یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر څوک چې د شیطان د لارې ملګرتیا کوي شیطان هغوی ته په فحشا او په بدو کارونو باندې امر کوي بل ځای کې الله تعالی فرمایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین د شیطان تابعداري مه کوئ هغه ستاسې ښکاره دښمن دی کله چې الله تعالی درته وایي نو بیا د شک هیڅ ځای پکې نشته د دې دښمن پر وړاندې ځان دفاع ته چمتو کړئ څنګه دغه شیطان انسان د تباهۍ کندې ته ټیر وهي او بیا ورته وایي چې انا بریء منک له کومو لارو د انسان د بېلارو کولو لپاره شیطان ګټه اخلي کومې تګلارې دي چې دا یې کاروي راځئ د قرآن کریم په رڼا کې همدغه لارې وڅېړو او بحث پې وکړو د شیطان لومړی تګلاره چې انسان پې بېلارې کوي نزغ ده له دې لارې شیطان انسان ته په عقیده کې وسوسه اچوي او شک ور پیدا کوي الله تعالی وایي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله کله چې شیطان تاسې ته وسوسه در اچوي الله تعالی ته پناه یوسئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي په دې اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه وضاحت کړی دی هغه صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان تاسې ته راځي او درته وایي چې دا شی چا پیدا کړی فلانی شی چا پیدا کړی دی تر دې چې درته وایي ستا رب چا پیدا کړی دی هغه صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو سره داسې کیږي نو الله تعالی ته پناه یوسئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي چې شیطان تاسې پرېږدي او په عقیده کې درته وسوسه پیدا نه کړي ډیری انسانان تاسې وینئ بېلارې شوي دي د الله تعالی له نیغې لارې بېلارې شوي دي دوی د شیطان وسوسې ته تن ایښودی دی او الله تعالی ته یې پناه نه ده وړې